بسم الله الرحمن الرحیم. نن د محمدزاده شهید په قتل کیس کې یو ډېر اهم ډیولپمنٹ یعنی پرمختګ پیشرفت شو. هغه دا دی چې په سېنیټ کې زمونږ د جماعت اسلامي سېنیټر مشتاق احمد خان د محمدزاده شهید کم کیس مخکې کړو، په هغې کې سټینډینګ کمیټي جوړه شوې وه. نو نن په هغې کې زمونږ د ملکنډ ډویژن کمشنر، د ملکنډ ضلعي ډیپټي کمشنر او د دې صوبې ہوم سیکرټري هغه شپږو نقطو سره مکمل اتفاق وکړو چې کومې موږ د محمدزاده شهید دپاره غوښتې وې او په هغې کې کومې خبرې چې دي هغه ټول ولس ته پته ده، دوباره ګردان کول نه غواړم. خو دا کوم پرمختګ چې وشو، دا پیشرفت چې شو، د دې ټول کریډټ زمونږ د سېنیټر مشتاق احمد خان ته او د ملکنډ ضلعي او د ساکوټ هغه عوامو ته، غیورو، نرانو، ځوانانو ته، مشرانو ته ځي چې چا 2 میاشتې مسلسل د محمدزاده شهید د انصاف غوښتو لپاره تحریک وچلو. او په دې سلسله کې زمونږ خاص کر د ساکوټ هغه ولس، هغه خواخوږي، هغه مشران د ستاینې وړ دي چې چا بل د څلوېښتۍ په ورځ د دې عزم اظهار کړی چې موږ به تر هغې پورې په قلار نه کینو تر څو پورې محمدزاده شهید ته مکمل انصاف نه میلاو شوی. زه د ملکنډ ضلعي د ملکنډ ډویژن نه علاوه د دې ټولې صوبې خاص کر د ملکنډ ضلعي هغه زمونږ کم دوستان چې دي، زمونږ کم د امن جرګې کارکنان چې دي، هغې ته خراج تحسین پیش کوم چې چا دا جدوجهد مسلسل 2 میاشتې جاري وساته او اوس مخکې دا روان دی. نو په دې سلسله کې زه د ملکنډ ضلعي زمونږ چې کوم ډیپټي کمشنر دی محمد عارف خان، د هغه ډېر زیات مشکور یم، ځکه د هغه د پوسټینګ نه بعد هغه مسلسل په دې سلسله کې موږ سره برابر یو کومک هم کړی دی او خپله کومه سرکاري آفیشل ډیوټي چې ده هغه پوره کړې ده. او اوس مخکې دی کې چې څونه په دې د محمدزاده شهید قتل کیس کې نور مزید د کمو څیزونو ضرورت دی او کم پکار ده چې هغه هم سرته ورسي. زما پوره امید دی، زه یقین لرم چې انشاءالله دا ټول به الله تعالی د وخت سره د ټایم سره چې کوم دی پوره کوي. خو زه بیا یو پیره د ملکنډ او د ساکوټ هغه ځوانان، هغه مشران، هغه زموږ ملګري د امن جرګې خاص کر د هغې مشکور یم چې چا په محنت باندې نن الله تعالی چې کوم دی د محمدزاده شهید دپاره د انصاف کومه غوښتنه مونږ کوله هغه پوره شوه. او د سېنیټر مشتاق احمد خان هم ډېر مشکور یم چې هغې په دې سلسله کې یو ډېر مهم رول پلی کو. او انشاءالله مونږ دویمه چې کوم زموږ نقطه ده هغه دا ده چې د صوبې د ګوټ ګوټ نه، د صوبې د یوې لارې نه، کوڅې نه به مونږ د منشیاتو خاتمه کوو. چاهې په دې کې چې کوم دی زمونږ څونه قربانۍ ضرورت پیښیږي، څونه قرباني راځي، انشاءالله دا به ورکوو. خو د دې صوبې ولس لا دا پوره